د امبولانس سرویس کې ښځینه کارکوونکي دي. د ګاډي چلولو نه تر د ابتدایي طبي امداد پورې ټول کارونه ښځې کوي. د اسلام آباد په لرې پروت کلي پنډ بګوال کې 2 کاله وړاندې د مسیحا په نوم پیل شوی د امبولانس سرویس کې یوازې سړو کار کوو. اس ادارے کی ضرورت بھی تھی. د دې ادارې ضرورت په ځکه چې د دې ټولنې سړی نه غواړي چې ښځو ته سړی لاس وروړي. لکه کله چې به د ماشوم پیدا کېدو کې راغی نو ډرایور به هم سړی وو او ابتدایي امداد کوونکي به هم سړی وو. نو په دغه کې ډېرې ستونزې وې او خلکو شکایتونه کول. سړو لپاره هم ګرانه وه ځکه چې ځینې وخت په ابتدایي امداد کې د ښځو ناروغانو ټوله معاینه کول هم وي. نو زموږ په ټولنه کې خلکو منفي خبرې کولې. مرد تھے وہ اگر کسی فیمیل کا لیتے تھے لوگ الٹے الٹے کمنٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. مسیحا امبولانس د سیوینګ 9 په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په 2019 کې پیل کړی دی. د یاد تنظیم تر مخه د ښځینه کارکوونکو ګمارل ورته ګرانو، خو ځایي ولس ورسره مرسته وکړه او بیا ځایي ښځو ته د ګاډو چلولو او ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړو. इसके बाद यही फीमेल जो हैं इन्होंने और अपने घरों से निकल के لدې وروسته زموږ ښځینه کارکوونکو نورې ښځې هم له کورونو راوستې چې تاسو هم د ابتدایي روغتیایي امداد تربیت وکړئ. په دې کلي کې اوس نږدې 150 داسې ښځې دي چې هغوی د ابتدایي امداد تربیت ترلاسه کړی دی او په خپلو کورونو او چم ګاونډ کې د نورو خلکو سره مرسته کوي. اوس چې زموږ امبولانس چرته هم روان وي نو ځایي خلک یې قدر کوي ځکه چې ورته پته ده چې دا ښځینه کارکوونکي په نیمه شپه هم زموږ د کورونو د ښځو امداد کوي. خواتین کی مدد کرنے کے لیے ہمارے گھروں پہ آئی ہوئی ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. زه ډېر ښه محسوسوم چې په دې ټولنه کې زه د یوې ډرایوري او ناروغانو ته د یوې ابتدایي امداد ورکوونکي په حیث کار کوم او انشاءالله په راتلونکي کې به هم آگے کرتی بھی رہوں گی. د مسیحا امبولانس د چلوونکو په وینا په تیر 2 کاله کې 4.5 ښځې او ماشومان ناروغان هسپتالونو ته وړي دي او د ماشومانو پیدا کېدو په لسګونو کیسونه هم سنبال کړي دي.